د افغانستان په اړه د ملالۍ یوسفزۍ تازه څرګندونې چې ملالۍ یوسفزۍ څه ویلي دي په ویډیو کې را سره وګورئ. دوستانو پریس نیوز چینل ته ښه راغلاست. هیله ده چې روغ او جوړ به یاستئ. ملاله یوسفزۍ وایي امریکا او نړیوال دې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. د بشري حقونو مدافع او د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره کتلي دي او پر امریکا او نړیوالو یې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. د هغې په وینا اوس دغه وګړي تر بل هر وخت ډېر ملاتړ ته اړتیا لري. نوموړي په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې د مال افغانستان یوازینی هیواد ده چې نجونې پکې زده کړو ته لاسرسی نه لري او له دې حقه یې بې برخې دي. د امریکا ولسمشر ته د یوې 15 کلنې افغانه نجلۍ د لیک د سپارلو پر مهال د افغان نجونو پیغام هم ولوستل شو. یوسفزۍ وویل دا اوس د افغانستان د نجونو پیغام دی. موږ غواړو داسې نړۍ وګورو چې ټول نجونې خوندي او باکیفیته زده کړو ته لاسرسی ولري. وایي څومره چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي پاتې شي د راتلونکي لپاره به هیلې کمې وي. دوستانو تاسې د ملالۍ یوسفزۍ د دې خبر او نظر په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره کمنټ کې ولیکئ.